حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چی پلار روانو ما یو زیت او رسیدمنو یو قبر اشلید یو سڑی تیروتو. عبداللہ ابن عمر دا نبی علیہ السلام مبارک صحابی دے و دا حضرت عمر زوے دے. قبر اشلید یو سڑی تیروت غاڑا کی زنزیر پروت تے و اورت پہ بلیگی. وی ما سر یو رکوٹ غند مشکیزه دا اغی کی اوبدی وی دے سڑی ما تا چغی کلچی دا تند ملشم لگی اوبراکا او یریدم وی چی دا اوبو غوختی وی دے که دا ازمک اوشلی دا دویم قبر او یو بل سڑی تیر ہوتا وی ما تا وی چی گوری دے سڑی لوبو ورنکی او دا سی او یریدم حیبت را باندې راغی چې پروردگارا دا غریب خو پلوی عذاب کے مبتلا دے اور پہ بلیگی او واقعی خدای دی مسلمان دا تند دا عذاب نو ساتی تند ازان لگور عذاب دے. حدیث پاک کے راضی چی پا جہنم کے کافر پراتبی نو پدی بلو گراشی تند با پیراشی او اغلو کا تند بید جہنم دا غی عذاب سر برابر ہے. وی ما تا آغا دویم سڑی ہوئی چی پام کا ودل او بورنکی دا کافر دے او بیا آغا دویم قبر والا آغا زنزیر اونیو او ریخ کزان پسی پخپلم پا قبر ورننو او دابلیم پا قبر کی دنکو. حیبت میں اولیت حیران شو. وی سمخ کے لالما یو بوڑے و دا غی دا کور خواہ کی دا مقبره دا یو بل قبر اشلی دا نا یو بل قبر و دا غین میواز وورید اگا قبر والا دن چغوی البول مالبول او الشنو مشنو وی دا آوازون زا اورم دا دی قبرنا دا اگا بودینا میں تپوسو کا چی دا سنگ دا دی زمکی را دی قبرنا آواز رازی دا سشے دی وی بودی ما تاوی چی دا زما خاون دی دا اگا قبر کے خخ دی وی ما ورطوی چی دا چغی دی سنگو باسی وی ما تا آغا بوڑے ہوئی چی دا زما خاون دے مسلمان مردے او عذاب دا قبر شورو دے نو کل دا قبر آغا عذاب آغا غرز او غروز منگا ما اورو وی میں چی دی چی دا چغی وی البول و مالبول دا دے سا مطلب وی دبا دا متیازو نزان نسات بول پا عربی کی متیازو تاوی چغی وی البول مالبول بول صدی بول سشے دے چی زدہ بولو دا لا سپا عذاب کے پروتے ما مخ کی جمع در طویلو کستاسو یادی ما وی دا عذاب قبر یو سبب دا دے چی سڑی دا بولو نزان نساتی یاد را خبرہ پورا تقریر میں کڑے ہو دبا دا بولو نزان نساتا او اکثر با او دسمات بے اوکا او سا متیاز بے پا وجود پریواتے او سا متیاز بے پا جامع پریواتے او اقا بولو کی بے پرتغا خطر او گردے دبا وی ما بہت دیر زیاد نصیحت کاؤ ما باوی کم بخت دا بولو نزان ساتا دا سکے او دسو چوا جامع پاکی ساتا وجود دا بولو نا پاک ساتا خود دا ما خبر نمانلا اور انو یادو ساتے دا بوڑے وی ما ورطو چی سڑیا دا بولو نا گوری گڑا چیلیم زان ساتی گڑا چی کل متیازے کئی نخپی ارتی کے اسمکی تخکتشی چیلے چی کل متیازے کئی نخپی ارتی کے اسمکی تخکتشی او ما ورطو چی سڑیا سپیم دا بولو نا زان ساتی دا سی متیازے نکی خپوچتا کی دیوال تا نو دیوال باندی متیازے کی خوزانتے ساتی دا دنیا حیوانات چی سمر دی تر خرا پورے دی چی متیازے کئی نو خپے بکولو کی نو اگا سیز چی حیوانات او درندگان او سپی تیزان ساتی سپیرت تیزان ولی نساتے او نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی دا قبر دا عذاب یو ذریعہ دا بولو نزان نساتے لی چی سڑی دا متیازو نزان نساتے نو دے ذکروی چی البول مالبول بول سشی دے خودر معمولی سیزو ماتزان نساتا او اس دا غی بولو دا لاسا زپا عذاب کے پروتے او دویم چی ماوی چی دے چی وی اشنو مشنو شن پا عربے کے مشک تاوی دا مشک سرمنی او شیوی
د سرمنې نه جوړ کړي په هغې کې اوبه اچولي پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه اچولي اوس ختم شو نو دې مشکونو کې به د عربو د اوښانو د سرمنو نه به مشکونه جوړوله اوبه به یې پکې ساتلې نو دی وی اشن مشک دی مشن دا څه شی دی وی مې چې دا ولې وی وی دا یو سړی و تږی و زما د خاوند له راغې او د ده نه اوبه وغوښتې خاوند مې ول اوبه ورنکړې او ده وی چې د تندې مرم ګورې اوبه راکړه وی داسې یو مشک ویزاندو وی زما خاوند ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وڅښه تش و تش پکې اوبه نه وې دې سړي پورې ټوکې وکړې وی غریب د تندې نه په ډغرو ډغرو په تندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې بېهوشه را پرېوته هغه سړی مړ شو وی دا دې چې چغې وایي اشن مشن مشک څه شی دی ګوره معمولي څیز دی معمولي غوندې اوبه پکې دي ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو اوس په عذاب کې مبتلا یم علما د دې نه معلوموي عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې وی رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې دا څیزونه مې ولیدل وی نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې دام سبب د عذاب قبر دی ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي او ما ته وایي چې ای عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط یو منظر مې نه دی لیدلی حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي یو منظر مې هیبتناک ده قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی